زه ستا څه نه ایسارېږم، ولې چې ته یو ظالم باچا یې. اخر زما څه دولت دی، زما څه هر څه عزت دی، زما څه ایساره شه. نو دا سټوري راسه پوره واورئ. یو باچا یو معصومه جینۍ یو داسې تېروتنه چې د تخت نه تر ځنګله ورسوله، خو په شروع کې داسې وه چې هیڅ چا تمه نه لره. دا د ډېرې پخوانۍ خبره ده. په ایران په هېواد کې یو باچا حکومت کوو. د دې باچا نوم بهرام و. په ایران کې یو مشهور ښار نیشاپور کې د باچا یو شاندار علیشان محل و. له ټول هېواد نه به خلکو خپل سامان نیشاپور ته راوړو. هلته به د خرڅولو زیاته ګټه به ترلاسه کوله. اکثر به داسې کېده چې کله یو سوداګر به خپل سامان به نیشاپور ته راوړو، نو لومبنی سامان به بهرام ته ښودلو. باچا به کوم شي خوښ شو نو هغې به په زر قیمت اخیستو. یو ورځ یو سوداګر قافله نیشاپور ته راغله. قافلو والا د باچا رهنمایي سره سم د شاهي علیشان محل مخې ته په یو کولاو میدان کې خیمه کولاو کړه او ټول سامان یې یو ځای کېښودل تر څو چې شاه بهرام خپله خوښه انتخاب کړي. باچا خپلو وزیرانو او میرانو سره سامان ته راغلو. د سامان ډول شیان قیمتي کاسې، سرو زرو او سپینو زرو تارونو جوړ شوي قیمتي ریشمي او کپړې، زلرونکي هیرې، ښکلي قالینونه. باچا په حیرانتیا سره ټول شیان کتل. هم په دې وخت کې یو ښکلې معصومه جینۍ سامانونو مخې تېرېده. باچا په لیدو څخه حیران شو او جینۍ د باچا مخې ته تېره شوه او بیا یوه خیمې ته ولاړه وه. باچا خپل وزیر ته ویل چې معلومه کړه دا جینۍ څوک ده. وزیر چې کله معلومات وکړو نو باچا ته یې ریپورټ ورکړو. دا جینۍ د قافلې سردار د خوا په ځنګل کې موندلې شوې وه. هغه وخت ډېره کوچنۍ وه او سردار د خپلې لور په څېر لیکلې وه او نوم یې پرې ورته دلارم کېښودو. باچا سمدستي د قافلې سردار ته ویل چې د دې جینۍ په اړه معلومات ورکړئ. سردار ویل چې زه نور نه پوهېږم دا جینۍ اخر څوک ده. داسې ښکاري چې مالدارې کورنۍ وي، څوک چې د پیسو لپاره تختولی شوي خو ناڅاپه پرېښودلې شوې ده. باچا ویل که هدف یوازې پیسې وي نو یقینا دا جینۍ د یو مالدارې کورنۍ ده. باچا د هغه جامو مخې ته ګوري، پوه شو ممکنه ده یو شاهي کورنۍ لور وي. سردار د یو کوچني صندوق څخه د هغې وخت ریشمي جامې راویستلې او باچا ته یې وښودلو. صندوق کې د هغې غاړې یو امیل هم موجود و. باچا وویل دا ښکاره ده چې دا جینۍ د مالداره کورنۍ ده. باچا د جینۍ د سندرو اورېدو غوښتنه وکړه. دلارم خوږه سندره ویله چې څوک پرې نه پوهېدل، خو دومره ښکلې وه چې باچا وزیران حیران شول. باچا ویل دا جینۍ به په علیشان محل کې د خپلې لور په څېر وساتم، نه د غلامۍ په ټوکه. سردار د دې خبره مننه وکړه او خوشحاله شو چې دلارم په خپل امن کې وي. دلارم په علیشان محل کې اوسېدل شروع کړو. هغه زر لوستل او زده کړه او ډېرې سندرې هم زده کړې وي. او د علیشان محل د نظم سره عادت خو نه وه، نو کله ناکله داسې خبرې کولې چې خلک پرې نه پوهېدل. یوه ورځ د علیشان محل یوه غونډه وه. دلارم د شاهي جامو په ځای کې د ګانو جامو په اړه رښتینی نظر څرګنده کړه چې د شاهي لور محرک ته دا خوښه نه شوه. نو هغه خلکو ته وویل چې دا جینۍ دلارم ده او د علیشان محل د اصولو خلاف چلنې کړې دي. کله چې بهرام باچا راغلی دلارم خواته او قار خبرې ورته شروع کړې، دلارم یې د علیشان محل نه وباسله او په ځنګل کې پرېښوده. دلارم یوازې په ځنګل کې روانه وه چې د یو شپونکي کور ته ورسېده. کله چې شپونکي کور ته ورسېدله هغه ځان سره ایساره کړه، خو څو خبرې ورته وکړې. ورته وویل چې ته به دا ګړې ځان سره ساتې. هغه دا خبره ومنله. دلارم په ساده جامو کې د ښه ګړو څارنه وکړه، خو هېڅ ستونزه ورته نه وه. هم په دې ورځو کې بهرام باچا د ښکار لپاره ځنګل ته تللی و چې د ښکار په محل دا یو شپونکي کلي ته ورسېدو. هلته یې ولیدل چې یوه جینۍ ګډه څارنه کوي او د کور خلکو سره ډېر ادب ساده ژوند کوي. کله چې بهرام باچا هغه ته په یو نظر شو نو سمدستي وپېژندله چې هم هغه دلارم ده چې په غوسه کې مې د خپل علیشان محل نه ویستلې وه. بهرام باچا ډېر پښیمانه شو
هغه پوه شو چې تیروتنه یې دلارم نه وه، دا زما وه. باچا دلارم خواته د خلکو مخې دلارم څخه بخښنه وغوښتله او ویې ویل باچا ما دې بې انصافۍ سزا ورکړې وه. خو دلارم اوس د ساده ژوند سره عادت شوی وه او زړه یې د شپونکي زوی دار سره تړلی و. دلارم باچا ته ویل چې دار یو ریښتینی مهربان او باعزته انسان دی. باچا بهرام د هغې فیصله ومنله او دار ته ډیر عزت ورکړو. وروسته باچا بهرام دلارم دار د ایران ښار ته بوتله. هلته دواړو د واده په ښه شان سره وکړو. بهرام باچا خپله تیروتنه د عدالت په بدلولو سره سمه کړه او دلارم د هغه چا سره خوشحاله شوه چې زړه د کومې ورسره مینه لره. خوږو ملګرو، دا کهاني ستاسو خوښه شوي، مهرباني وکئ دا ورسره لایک کئ او خپلو ملګرو سره شیر کئ او خپلو قیمتي رای په کمنټ کې راته ووایئ. نو ولې ستاسو محبت زموږ اصل طاقت دی. نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.